له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو دوستانو سلام درناوی وړاندې کوم. همدغه شیبه زه راغلی یم د ژیړې بابا سیمې ته. ژیړې بابا سیمه هغه سیمه ده چې تقریبا د همدغه ځینې پیل کېږي نورګل. نو دلته م لږ دمه وکړله. دا د کونړ سیند ګورئ چې هغسې بهیږي او ډېر ښایسته او ښکلی که نه. نو دلته په دې دغه کې راځئ وګورو چې ژیړې بابا په دې هوټل کې څه دي. راځئ تاسو وګورئ موږ سره دا زموږ لنډ راپورټ تاسو تعقیب کړو. اجازه خو ده چې راشو. السلام علیکم. جوړ په خیر. څنګه هستئ؟ صحت دې ښه ده؟ خیرات دې جوړ ښه؟ صحت ښه ده؟ شکر الله. تاسو څنګه؟ دا زموږ کمره به راشي داسې وړاندې راشي ته ښه یې انشاءالله جوړ خو یې. دا ستاسو کارت ده؟ ژیړې بابا سپیشل ډنډ هوټل. ها ډېره ته څه نوم لیکې؟ لږ وړاندې راشه داسې. محمد نظر. ته محمد نظر نومېږي. هم د دې نورګل یې؟ هو د نورګل ولسوالۍ د مزار درې یم. د مزار درې. ها مزار درې ته خو که په یاده مې قدرمن دوستانو موږ مخکې راغلي وو، وړاندې لاړلو تر غازي آباد ته که نه؟ تاسو په غازي آباد کې چیرې اوسېږئ؟ موږ د مزار درې غازي آباد. د غازي آباد دا خو داسې یو نری سړک لري که نه؟ دا خو ډېر خطرناکه ده والله. ډېر خطرناکه دا باید جوړ شي. او د غازي آباد نه نورګل نه چې دا خارج ده دا خلک تللي دي او هلته ژوند لري. دا دې راشي او لږ کومک دې وکړي که نه؟ ښه اوس به راشو دا دې هوټل ته. دا هوټل تاسو کله جوړ کړی؟ دا ماضي صاحب یو 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې؟ نو 3 میاشتې خو لږ وخت کېږي او داسې ښه ښایسته. اوس هم جوړ کړئ انشاءالله. ورو ورو ودې به پکې وو. نو څنګه د بازار خلک راځي؟ شکر دی ښه دی او نوی کار دی. بس انشاءالله ورو ورو کار به جوړېږي. تاسو څه شی پخوئ دلته که څوک راشي څه شی وکړي؟ دلته مایان پخوو، چرګان پخوو. مایان، چرګان او نور پراټې لرئ؟ نه دا نه لرو. ښه او مایان هم د کوم ځای؟ دا د کونړ سیند دي. که نه پاکستاني دي؟ پاکستاني هم شته دی. دا څه وایي ایسته که دا پاکستاني بس څوک هغه خوري څوک د کونړ ښه ډېره ده. د کونړ وایي ډېر خواږه دي. ډېر خواږه مایان. او چرګان هم چرګان دا پارمي دي. ښه پارمي. کباب د چرګانو جوړوئ که نه سره کوئ؟ نه دا دنه کړایان جوړوو. کړایي جوړوئ. سره کوي. نو دلته خو هېڅ ځای نشته چې دا خلک کښېني. دا خلک به چېرې کښېني؟ دا د سیند په غاړه ځای نه دي، دننه دي باغ کې. تاسو جوړ کړي هلته دننه باغ کې دلته او د سیند په غاړه؟ سیند په غاړه هم ځای نه لرو انشاءالله. هوټل هم نوی دی او لږ لږ کار به پرې کوو انشاءالله. که داسې یو څوک ټلیفون تاسو ته وکړي د کابل نه یا جلال آباد نه او یا نورستان نه چې موږ په دې لاره تېرېږو او موږ ته مثلا مایان تیار جوړ کړه که نه او خورو یې داسې فرمایش منئ تاسو؟ ولې نه منو چې بس اطمینان شو چې دا کار دی چې راځي. او که دې کورونه شاوخوا څوک وایي چې موږ ته ډوډۍ دلته راوړئ جوړوئ یې ورته؟ هو انشاءالله ولې نه جوړوو بس چې مایانو خبره ده کاروبار دی. نو ولې په کابل کې خورو یا ولې جلال آباد کې ټلیفون به درته وکړو دغه د شمېره یې دلته شته ده. زه به یې وروسته ووایم دا به یې موږ ته مایان جوړ کړي او چرګان به راته کبابونه جوړ کړي. بیا به یې دلته خورو د سیند په غاړه. سیند په غاړه ځای نه هم لرو او دننه باغ کې هم ځای نشته دی انشاءالله. دا هوټل هم نوی دی او ورو ورو به پرمختګ کوي. دا خو ډېر خوند کوي وایي د سیند په غاړه شورا په غاړه که نه. نو دا خو دا به ډېر خوند وکړي والله چې دا خو ډېره ښه ده چې دلته له خیره سره. ښه خوشحاله شولو به چې خبرې در سره مکتب دې ویلی دی؟ درس ویلی؟ ناسمه بیا دې پرېښوستی؟ بیا مې پرېښوستی پاکستان ته کډوال شو هلته مهاجر وو بېرته راغلو. دا داسې چې خو دلته به دا کبابونه دلته خورو که نه؟ ولې نه دا ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره مننه. خوشحاله او ارامه اوسئ. خوشحاله اوسئ. مننه ډېره زیاته مننه. قدرمن دوستانو دا و زموږ لنډې خبرې له دې ځوان سره او په خدای باور وکړئ دا ډوډۍ ما وخوړه دومره خوند یې راکړ بس نو خوندونه دې تاسو په نصیب شي او ښې ښې پیسې وګټي خو چې ګوره وطن او دین له یاده ونه باسي. انشاءالله دا به کوو. خدای هم خوشحاله او ارامه لره. قدرمن دوستانو دا و زموږ لنډ راپورټ د کوم ځای نه د ژیړې بابا سپیشل ډنډ هوټل نه. والله چې دا خو غټ نوم لري. شپه مو او ورځ مو په خیر.
خبره